حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی چې زه نبی علیہ السلام په لاره تېرېدو وی په اونه کې یو مرغۍ ناسته وه رسول الله مبارک او دا مرغۍ په سترګو ړنده وه د ړندې مرغۍ پته لګي د سترګو چې دې انسان نینی خو چې کش به یې واورېده نو ټوپ پې کړې او انسان یې نه لیده خو به هر کیف مونږ به دا خپل پریدو نبی علیہ السلام او فرمایل ای انسا دا مرغۍ ړنده ده او تا ته پته ده چې دا مرغۍ څه وایي دا په سترګو ړنده ده تا ته پته ده چې دا څه وایي ما وی نه الله نه د الله رسوله نه ما ته پته نشته دی وی دا مرغۍ وایي چې الله ته خو ډېر انصافدار یې الله ته خو د انصاف کارونه کې خوره به زما خو سترګې ړندې دي زه به خوراک سره څه کوم واقعي کې مرغۍ وي او سترګې ړندې وي نو دا خو خوراک نه وي چې دانې ته مخ وکړه ورښکته کړي او ټک پې وچلی اوس میږی دی دا هغه په بین معلوم کړي بین پسې به لاړ شي مرغۍ خو په بین شی نشي معلومولی هغې په سترګو اینی او چې کم شی ورته په سترګو ښکاره شي نو مخوکه ورپسې ورښکته کړي او ټک وله ورکړي اوچته یې کړي نو دا مرغۍ وایي رسول الله مبارک فرمایي چې انس وایي ما ته یې وایي چې دا مرغۍ چې کومې چغې وایي په دې پوهېږې نه دا وایي چې الله ته خو ډېر د انصاف خاوند دی خو ربه زما خو نظر نه لګي نو زه به روزي د کم ځای نه کوم وی چې دا خبره حضور پاک وکړه د مرغۍ ته مونږ کتل یو مولخ راغی د مرغۍ د مخوکې ته ډېر رانږدې شو او مرغۍ خوله وازه کړه او دا مولخ یې په دا خوله کې وردننه شو او مرغۍ خوله بنده کړه او مولخ یې تېر کړه نو بیا دې مرغۍ سندره ووایي الله وی حضور پاک بیا ما ته وفرمایل چې انسه اوس دا څه وایي پوهېږې پې ما وی نه د الله رسوله وی دا مرغۍ وایي چې ومن یتوکل علی الله فهو حسبه چې څوک په خدای اعتماد وکړي الله والا کافي دی د قرآن دا آیت دی مرغۍ وایي چې څوک هم په الله اعتماد وکړي فهو حسبه الله والا کافي دی یقینا زما رونو مونږ وایو دا روزي دکان کې ده دا په زمیندارۍ کې ده دا زما د لاس کې ده که دا ما د لاس باندې تخم وننستو نو ما د غنم نشته دا زما په دې منډو ترلو کې ده که دا منډې ترلې مې ونه والې روزي نشته بېشک ته به لاس هم استعمالوې ته به تخم هم کرې ته به دکانداري هم کې ته به نوکري هم کې ته به دکان نه منډې وې تجارت له به منډې وې خو روزي په دې کې نه ده روزي د خدای په اختیار کې ده ګنې ډېر دکانداران به درته وښیمه چې یو دی دکانو کې وی نه چلیږي تاوان مې وکړه بل دی ته یوسي بیا وی نه چلیږي تاوان یې وکړه بل دی ته یوړو او ډېر زمیندار به درته وښیم چې فصل یې کرلی دی پې سیلاب راغلی دی پې ګلی راغلی دی څه پکې نشته او ډېر تاجران به درته وښیمه چې د هغې تجارت به کوټی او ډېر خلک به درته وښیم چې کور نه به رواني ډیوټی او په دا لاس کې به په دا خپه کې به پالج راشي او کور ته به د بل په اوږه راشي د لاسو کې طاقت الله پیدا کړی دی په دې ځمکه کې د زرغونتیا طاقت الله پیدا کړی دی دا په کومو خپو چې ته ډیوټی لځې په دې خپو کې دا طاقت رب العالمین پیدا کړی دی او کومو سترګو باندې چې ته ګورې چې دا شی اخلم دا د فایدې دی او دا شی اخلم دا د تاوان دی تاجر سوداګر ته دا پته لګي دا د فایدې شی دی او دا د تاوان شی دی دا عقل او سوچ او فکر د رب العالمین درکړی دی او دا سترګې د خدای درکړی دی یو نیک سړی په لاره روان دی او یو متکبر انسان په اس سور دی کبرجن په اس سور دی اسیم ډېر قیمتي دی او چې په دا لاره ځي نو یو چال سره ځي او خلک ته څوک یو خوا منډې وایي څوک ته بل خوا منډې وایي او د ده د انداز د دې شاه سوار د کبر دی د لویې دی دا نیک انسان دا ملا صاحب دا عالم دی ورته وایي ای برخوردار ودرېږه هغه ته چا ویلي شو چې ودرېږه هغه هم سوچ وکړه چې دا ملا صاحب د پټکي والا خیره راته ونه کړي ودرېده څه وی وی ته څوک یې وی زه د بادشاه غلام وی بادشاه ته د نزدېکت هم شته که هسې غلام
ځکه څوک غلام په څوکۍ ولاړي د دروازې، څوک په بار پټو کې خدمت کوي، نزدېکت ته موته شته او که نه هسې وی غلام یم، وی نه د بادشاه ډېر نږدې خادم، ډېر نږدې. وی څه مطلب؟ څنګه نږدې یې؟ څه مطلب؟ وی زه دومره بادشاه ته نږدې ما، دومره نږدې چې دی یوازې نو بې زه ورسره یم، بل څوک نه یم، چې دی یوازې زه ورسره یم، زه یې مدد کوم، چې دی اوږي شي زه وله ډوډۍ راوړم، چې دی تږي شي زه وله اوبه راوړم، چې دی اوده شي زه یې څوکی کوم، چې رادا جد پیښ شي زه ورمنډه وام، دومره نږدې دی یوازې زه ورمنډه وام، زه حاجت پوره کوم، اوږې شو ډوډۍ زه ورکوم، تږي شو به زه ورکوم، بیمار شو علاج وله زه کوم، او د ده ساجت نو اوله زه پوره کوم، چې اوده شي بیا زه څوکی کوم، چې اوده شي سر باندې زه ولاړ یم څوکی زه کوم، دومره نږدې یم. او چې چېرته غلطي ده نه وشي بیا سي وی بیا راته غصه کوي، چې غلطي وشي نو غصه راکوي، څپېړه م راکړي، او که قصدن دی خلاف ورزي وکړه بیا څه کوي، وی بیا مضبوطه سزا راکوي، او وی دروازې درته په ښه نظر ګوري، وی او درې ټیمه راته ډېر په ښکلې نظر ګوري، سهار راته په ډېر ښکلې نظر وګوري، غرمه راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي، ماسخوتن بیا راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي. دا عالم ورته وایي د شاه سوار ته، وی ښه دا خو ستا او ستا د مولا، ستا او ستا د سودار معامله ده، زما او د سرداره مو څوره، زما سردار ستا سردار چې یوازې نو ته ورسره، او زما سردار چې زه یوازې ما سره، چې یوازې ما نو ما سره، ما نه پرېږدي یوازې، ما سره مدد کوي. ستا سردار چې اوږي شي ته ډوډۍ ورکوې، زما سردار چې زه اوږې شم ما له ډوډۍ راکوي. ستا سردار چې تږي شي ته وله اوبه ورکوې، زما سردار چې زه تږي شم ما له اوبه راکوي. ستا سردار چې اوده شي نو ته پیره ورکوې څوکی کوې، زما سردار چې اوده شم زما پیره کوي. ستا سردار ته چې حاجت پیښ شي ته ول حاجت پوره کوې، زما سردار چې ما ته حاجت شي ما له حاجت پوره کوي. ستا سردار چې تا نه غلطي وشي نو څپېړه درکوي، زما سردار چې ما نه غلطي وشي معاف کوي مې، او ستا سردار چې ته قصدن غلطي وکې او ګناه وکې سزا دله درکوي، زما سردار چې زه قصدن ګناه وکم غلطي وکم خلاف ورزي وکم او الله توبه نو ما ته خاندي او معاف کوي مې. وایه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی؟ وایه خبرې کوه، ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی؟ غلام اس نه راټوپ کړې او د دې نیک انسان لاس یې ښکل کړل، وی عقل دې راته وښه، واقعي رښتیا خبره ده، هو مع اینما کنتم. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې ته کوم ځای یې زه در سره یم، زه ستا نه جدا کېږم، زه ستا مدد کول غواړم. ای بنده ما نه وغواړه. په ترمذي کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که ستاسو دا ټول مخلوق لو ان اولکم و آخرکم و رتبکم و یابسکم، وی که ستاسو دا ټول مخلوق اول او اخر، مسلمان او کافر، نیک او بد، دا ټول داسې شي که نه، دا ټول چې دا دین نیکان بل څوک نه، علی اتقى قلب رجل، د یو ډیر پرهیزګاره انسان زړی شي، خوله نه زړه ډېر زیات پرهیزګاران شي، په خوله ظاهر نه د زړه نه. وی قسم په الله، الله وی زما په ذات قسم چې زما خدای کې دونه زیاتې نشي راوستی. او که دا ټول مخلوق ټول بدعمله شي او د زړه نه بدعملي شروع کړي، دا ټول مخلوق ما نقص فی ملک شیئا، زما په بادشاهۍ کې دومره کمی نشي راوستی، زما خدایه کې کمی نشي راوستی. او که دا ټول مخلوق، دا انسان او دا حیوان او دا مسلمان او دا کافر او دا ټول په یو میدان کې ودرېږي او ما نه وغواړي، خو هغه څه وغواړي چې ردي سوچ او آرزو کې څه تېرېږي. یو خدای چې
بعضې شی ممکن یي نو راکا نه سوچ کې څه تېرېږي لکه یو سړی وایي چې خدای ماله د 2 واړه اسمانونه او دا 2 واړه ځمکې راکا چې سوچ کې څه تېري ما بلغت چې د ده په زړه کې او تصور کې څه راځي او ما نه وغواړي او دې ټولو له زه د ده د سوچ او د غوښتنې په برابر ورکمه نو ما نقص فی ملک شیئا زما په بادشاهۍ کې دونه کمی نشي راوستی ولې ذلک بانی جواد ذو سخیمه ماجد هر سره شته هر سره شته او چې زه کوم کار کول غواړم پې ستړی کېږم نه ویم کن نو فیکون شنو شي به دومره لوی ذات ته چې ودې ستا حفاظت الله کوي ویرسل علیکم حفظة داسې فرشتې در باندې مقرر کړي دي چې ستا حفاظت کوي که دا فرشتې نه وي نو شیطان خو زموږ دشمن دی دا مولیان به ټول وجلی وي چې زه لګیم او دا خلکو بېلمازه کوم او ته ورته مونځ ښیې زه لګیم او دا خلک بېدینه کوم او ته دینداره جوړی زه لګیم دا خلک دوزخ ته غورځوم او ته دوزخ نه بچ کې زه لګیم او د خلکو باندې بدعملي کول غواړم او ته ورته بدعملۍ باندې خدای خفه کېږي مه کوه زه لګیم دا خلک په حرامو کې وردننه کول غواړم چې د خدای نه لرې شي او ته ورته وایې حرام مه کوې الله پې خفه کېږي نو د شیطان لویه مقابله خو نن زمانه کې ملا کوي عالم کوي نیکي د تعلیم ښیي ګناه نه د علم بچ کوي دا مولیان به ټول وجلی وي دا صالحان او دینداره تسبو والا به ټول وجلی وي دا دعوت والا به ټول وجلی وي یو به نه وپرېښي دا چې څوک بل ته نیکي ښیي دا به ټول وجلی وي چې دا زر کفر خور شي خو یرسل علیکم حفظة د الله څوکیدارې فرشتې دي دا کار دی د پلار هم نشي کولی پیریان خو ته نه په پیریانو کې هم کافر هم شته او مسلمان هم شته دا کافر به لګېدلو او دا مونږ به وجلو مونږ څوک هغه دشمن چې تی نه تا سره هر څه کولی شي یرسل علیکم حفظة خدای څوکیدارې فرشتې مقرر کړی ستا حفاظت کوي او چې کله وده شي الله یو سړی په بیابان مالک ابن دینار په لاره روان دی او یو سړی وده دی په یو دشت بیابان کې مار پې د پاسه پروت دی په دې سړي مار او دا سړی چې په دې خوب کې سا والي دا مارې د خولې ته مخامخ شي وی دا زه ویرېدم چې خدای دا مار ټک ورنه کړي په دا خولې ونه چیچي لوی اجدها د پروردګاره وی دا سړی راویښ شو وی چې دا سړی راویښ شو لویه سا یې واغېسته یو ها یې وکړل او دې مار ته یې وکتل دا مار یې ولیده بېغمه وده شو بیا خوب ورغی یا پروردګاره دې وخت کې چاله خوب ورځي موږ نه وتښتېده مار په بشیر جان پروت دی خوب موږ له نه راځي موږ نه خوب وتښتېد او د کمبخت راویښ شو او چې راویښ شو اسویلې وکړه بیا وده شو او مار یې مولیده یا خدای څه به کوي دا مار په دې سینه راروسته شو زه تماشا کوم او له لرې ځای نه چې خدای ما ته دغه ونه کړي چې دا مار راروسته شو نو دا مار د خولې نه هوا وباسي بیا هوا وباسي بیا هوا وباسي د خولې نه هوا وباسي او د سړي په دې مخ وایي ما وایي چې زهر یې پې ټول وروغورځول دا خو به تباه شي د سرمن خو به ټول اوسرسته شي او دا سترګې او پوزه خو به د ټول هر څه تباه او برباد به یا خدای زه غزارم پې نشم کولی شی مضبوط دی یارېږم هم چې دا که ورکوم خو د ده په دا خېټه غزار لګي دا سړی مري دا به څه کېږي او دا سړی لږ ساعت پس بیا سترګې غړې کړي چې د مار ته وګوري بیا وده شي دا خدای ړوند دی څه ځان خو وړه کو نیکبخته که نه زه اوس وایم چې دی وتښتي د مار د دې مری نه په دې لاس سره ونیسي او ښه مزېدار اسویلي کوي په خوب کې هوا خیجی غراری خیجی او چې سترګې غړې کې دی ته وګورې بیا غلې غوندې وده شي دا مار رو رو ته ښویده لاړ کوش وته لاړ کوش وته چې دا مار ته کوشو او د یو جالې ته ننوته نو زه ورغلم دې سړي ته او مې ړقاو او چې مې وړقاو نو دی راپاڅېده ولې دې وړقولم ما وی د خدای ظالمه خولې موږ نه وبېږي ما نه خولې بېږي تا دا مار نه لیده چې دا په سینه دې پروت و وی دا څه شی و خدایا څه شی و مار نو تا نه لیده وی ما خو وی که زما مخ ته څوک ببوزی وی زه خو په دې نوم پوی خو ما وی څوک د خدای نیک بنده راته ناست دی او ګرمي مې شوې ده او د مخ ته مې یخه واره رسئ ببوزی راته وی ښه دا مارو ما وی او دا مار
رښتیا ووایه الله څه وایي زه در سره یم مدد به دې زه کوم مار خو خدای پیدا کړی دی مار نه بچ کوونکی خو د الله ذات دی دغه مار او دغه لړم دی چې الله غواړي ټک به درکوي چې الله نه غواړي د دې نه به دې خدای ساتي نشي درکولی حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله ورته وغورځو او خدای الله مقرب پیغمبر دی او خدای ته ډېر نږدې دی ټول پیغمبران الله ته نږدې دي خو د ده متعلق خو الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین مونږ د ماشوموالي نه د ابراهیم پیژنده ما ولا د ماشوموالي نه هدایت په لکې اچولی هر سړی الله ته معلوم دی د خدای نه څوک هم غیب نه دی هر پیغمبر ته خدای رشد د ورکوټوالي نه په لکې اچولی دی خو دا د خصوصیت دی چې دی لا ماشوم و چې دی چا خطا کړی نه دی دی لا ماشوم او پلار به بوتان جوړولو ده به بوت لته ورکوله دی لا ماشوم دی چې پلار سره مناظره کوي بابا خدای دې کم دی ای قومه خدایانم کم دی قوم یا هغه ستوري چې ستورو باندې شپه تېره شوه ورځ رڼا یا خدایانم څه شو چې سپومۍ راوخته هغې له ورغی چې څوک د سپومۍ عبادت کوي ای خلکه خدای هم څوک دی وایي دا هم خدای دی دا ستاسو خدای دی چې سپومۍ رڼا ختمه شوه یا خدای هغه رڼا هم څه شوه چې نور راوخته هغه خلک چې د نور عبادت پې کو هغې ته وایي خدای مو څوک دی وایي دا نور او دا خو ډېر لوی دی او هلکه داسې طنز پې کوي چې نور پرېوته وایي زما هغه خدایان نه دي په کار چې د چا یو وخت کې رڼا وي په بل وخت کې نه یو وخت کې وي او بل وخت کې نه زما الله هر وخت موجود دی او زما د الله رڼا د هدایت هر وخت موجوده ده او زما د الله فیدې او رڼاګانې په بوټو کې هم ځلیږي په اوبو کې هم ځلیږي په نور کې هم ځلیږي او په ستورو کې هم ځلیږي دا د خدای د قدرت نښې دي ماشوم دی لا پوټی نه دی پلار ولې یو ځل بوت ورکړه پلار به بوتان جوړول تماثیل د بوتانو ډیزاینونه به جوړول نو پلار یې دا مطلب و آزر څوک یې آزر یې پلار دی څوک یې تره دی څوک یې پلار نوم یې تاریخ دی بهر کې نو هغه وی چې د ما د دې بچي د بوتانو سره لږه مینه پیدا شي دی خو د دې بد وی چې لږه مینه پیدا شي بچې دا یو ډېر خشته شی مې جوړ کړی دی خدای او دا ځکه نه بازار ته یو څه خرڅ کړه پیسې وګټه که نه بچې چې پیسې وګټې خو ته به هم ښه شې موږ به هم ښه شو خوراکونه او سیل سپاټ په پې وکړو هغه په مالوچو کې بند کړی و ډېر عجیبه انداز سره ابراهیم علیه السلام د دې پلار په مخ کې دا بوت اوچت که او غېږ کې ونیوه چې دې خفه نه شي غوسه نه شي پرېږده چې بازار ته یې وړو نو خپه کې وله پړې واچو د ځمکې له راوبغاو او خلکو ته آواز کوي ای خلکه څوک هغه خدای علي چې فایده چاته نشي رسولی او تاوان رسولی شي فایده نشي رسولی که ته دې زوی غواړې والله کې دله درکړي که ته وایې چې دې دې ما جوړ کړي والله که دې جوړ کړي که ته وایې چې دې دې ما ته ډوډۍ راکړي والله کې دله درکړي که دې وایې چې دې دې ما نه ضرر لري کړي نو پس مچ پې پې کښېنې ځان نه دې لر کړي دا او ضرر درکوي الله پې خفه کېږي د ده په تقرب او په عبادت جهنم کې سزا به درکوي نو خلکو به زر روچت که او شی به او زمونږ خدای دې د خپې نه تړلی دی خدای دې بېخو بازه خپې نه چې څوک تړي نو هغه خدای وي اوهو بیا د بي دې زمونږ د خدای وکړه د ماشوم دی لا ماشوم نو چې کله اور ته غورځوي که نه او داسې اور نمرود بل کړی دی داسې اور چې د پاسه مرغۍ پې پر نشي والی او هر چا پکې خپل حصه کړې ده او خشاک یې راوړې ده غورځولې ده غرغنډه ده او داسې خطرناک اور دی چې هغوی له چل نه ور دی چې د ابراهیم پکې څنګه ور واچو دی چې ورچې خو موږ به هم ورته ور نږدې کېږو بابا دې اور ته به څوک نږدې شي او چې کوم حضرت ابراهیم ور غورځوي نو الله ته فرشتې چغې کړي یا خدایا ستا دقه یو بنده دی دقه یو باقي ټول ستا دشمنان دي الله دا یو بنده دی چې تا یادوي بل څوک نشته ای خدایا اور ته یې غورځوي دا خو ډېر خطرناک اور دی دی به څومره سوځي ربه مدد یې وکړه مونږ ته اجازت راکړه چې مونږ یې مدد وکړو الله وی ښځی ورشئ که څوک یې مدد کوئ وکړئ خو تپوس ترې وکړئ که هغه درته وایي چې زما مدد وکړئ نو بیا مدد وکړئ او که هغه درته نه وایي چې زما مدد وکړئ نو بیا به نه کوئ
بس فرشتې خوشحاله شوې چې موږ خو یې مدد کولی شو. راغی یو فرشته د باران والا، زل او طوفان والا، چې راغی ابراهیم علیه السلام ته ودرېد. هغه فرشته یم چې باران زما لاس کې دی، مال الله د اختیار را کړی دی، او زل او طوفان هم زما په لاس کې دی. که دې خوښی الله وایي تپوس دې وکړه، که اجازت یې درکړه نو وکړې مدد. نو اوس په یو سیکنډ کې به داسې باران راولم چې په دا اور باندې به وکړم اور به مړه شي. او طوفان او سیلی مې په لاس کې ده، که دې خوښی نو دا اور به ورسره اوچت کړمه او د دې نومویانو په دا کورونو کې به یې ور دننه کړم. هوا به راولم او دا ټول اور به اوچت کړي او دا بصرې به په دې کورونو کې دي ټول به لاسوځم. څنګه دې خوښه ده؟ وایي اما الیک فلا، تا ته مې ضرورت نشته، هېڅ ضرورت نشته. یو فرشته راځي زه حاضر یم ما ته وایه نشته حاجت، بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه، بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه. حضرت جبریل راځي علیه السلام، هغه جبریل چې د سمودیانو د عادیانو په یو چغه باندې بیخکندي کړې ده، هغه جبریل چې په یو پړق باندې د وزر په یو رب باندې د لوط علیه السلام ټول قومونه اوچت کړي دي، لوړې راغورځولې دي. زه راغلی ما ته وایه نه، زما رب ما نه خبر دی که نه؟ الله خبر دی؟ او الله خبر، زما رب خبر دی. رب پیش او کار پیش. دې ته توکل وایي، دې ته په الله باروسه وایي. دا د لویو خلقو شان دی، زما نه ګورې. که ما ته تکلیف ورسېده نو زه به په اسبابو نظر کوم. که څوک راغی چې بچ کوم دی، دا به نه چې ما مه بچ کوه، ښه لکه بچ کولی شي بچ کا، زه کمزور یم. دا زما شان نه دی، دا د چا شان دی؟ د لویو خلکو شان دی، دا د ابراهیم علیه السلام شان دی، دا د رسول الله مبارک شان دی. بس زما رب ما ویني که نه؟ نو چې اوچت یې که ټال کې کېنو او ټال له جوټه ورکړه او د اور منځ ته سینګ ور وغورځېده، هلته ورته جبریل علیه السلام نغد ناستو کلکې ونیوه چې دی خوږ نشي په خشاک کې، په دا اور کې سکروټکو کې خوږ نشي. او الله ورته وی یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. اورا یخشا، خو داسې یخ نه چې د جنوري او د دسمبر په شان یخني پکې، سلاما معتدل او په دا اور کې دننه ورته خدای پاک د اوبو چینه پیدا کړه، کنډول ورسره د اوبس کې، او په دا اور کې دننه والا خدای بوټې زرغون که د میوې، هغې نه میوه شوکوي او خوري. کولی شي الله که نشي کولی؟ ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. په الله دې بروسه وکړه. زه نه وایم، قرآن وایي زه کافي ما، ان الله بالغ امره. الله وایي زما عمره زورور څوک نشته، خپل حکم بل ته رسولم شم او دا خپل حکم نافذ کولم شم. دلته خو به جج اډر وکړي چې دا فیصله نافذه ده، پولیس په مدد نه کوي، هغه له به ګوتې نه وړي، بیا به څه کوي ورسره؟ پولیس په مدد نه کوي. جج به وایي دا ونیسئ جیل کې واچوئ، پولیس به وایي ناچو نشته، غیب دی، هلته دی دلته دی، بیا به څه کوي؟ الله وایي زه خپله خبره بل ته رسولم شم او خپله خبره نافذ کولم شم، او چې کومه فیصله ده زما هغه فیصله به خامخا زه نافذ کوم. په هغې کې څوک راکاوټ هم نشي جوړېدی، چاله روزي ورکوم څوک یې نشي بندولی، او چا نه بنده کم والله که څوک یې وله ورکي. بندول دو قسمه دي، یو دا چې غریبې کی، بندول بل قسم هم شته چې غریب بني مال به ورته ډېر پروتي، خو د خوراک قسمت پې پکې. یو ډېر نیک سړی اوس مړ دی، خدای دې وبخي، د دې پېښور ډېر زه ورته اوس هم دعاګانې کوم، نیک سړی، ما له یو ځل دعوت وکړ، ما سره به روټۍ خور، زه وله لاړم، هغه زما د وجې نور هم ډېر خلک راغوښتي وو، دا خپل علاقې عالمان او نیکان او صالحان، او ډېره ناشنا قیمتي ډوډۍ کړې وه چې ما ورته وی چې لکه دا خو د اسراف کړی دی، تبذیر دی کړی، د هوټل نه ګډان او د چیلو غوښې او دا قسم څیزونه راغوښتي، دا دسترخوان لګېدلي. ما ته دې خلکو سره یو دوه درې څلور خبرې وکړې، دوه څلور خبرې مې وکړې، هغه په هغه حجره کې ډېره قیمتي ډوډۍ وه. چې روټۍ هم شروع کړه، ده وی ما زما روټۍ راوړئ، نه دلی په یو ټفن کې ماهیوې او که څه شی سپینې او داسې یو لږه غوندې روټۍ راوړه، د په قاشق هغه
ځان ته واچوله په پلیټ کې او هغه سپینه ډوډۍ هغه یې شروع کړه مې ته دا نه خورې وایي دا په ما بندي پرهیز دی نشم خوړی ما ویل لږ وخوره نیک بخته ما ورته خاندل مې زه به دله دم کم لږ وخوره دې مېلمنو سره خیر دې پرهیز خلک کوي کله کله ما ته یو ځل ډاکټر صاحب پرهیز کوه څه خبره وه نو ما ورته دا څنګه نه وایي داسې پرهیز هم نه خیر دې هفته کې یو ځل وجود ته د شي ضرورت یې خوره خو داسې همیشه مه خوره مې مړه یو ځل ما ته مولانا صاحب دا مې تېرېږي نه دې مری کې مې نښلي اوس به تا سره ناست یم دلته به ونښلي بیا به څه کوم چغې به وام لاندې به نه دي او چې خېټې ته ورسېږي هغه چغې دردونه بیا ته زما نه شي برداشت کولی ته به هم راته خفه شي وایي زما دقه بې مالګې دال او دا بې مالګې روټۍ بس نور نه دغه زما کار دی نو دوه قسمه بندېدل دي یو خدا چې مونې به نه او دویمه څه ده دویمه دا چې وي به او نه به یې خورې زه اکثره بل هم یو ځای کې بیان کوم نو ما وی د علم متعلق بیانو مې په دې خپلو بچو علم وکې نو مې دا خلک وایي چې په دې بچي علم وکړم ډوډۍ به د کم ځای دی که مې انجینیر کو خو ډوډۍ ډېره ده که مې ډاکټر کو نو بیا هم ډوډۍ ډېره ده که مې سرکاري افسر کو بیا هم ډوډۍ ډېره ده خو که علم مې پې وکړو د ډوډۍ به د کم ځای نو ما ورته وخندل مې علم پې وکړه چې په ډوډۍ موړ شي مې مونږ مولیاو له خدای دومره ډوډۍ راکړه چې والله اوس چل یې نه راځي چې دا عزم یې څنګه کړو مې خو چې کم ځای ته ځو کم مجلس ته مې دا پارامي چرګان به ټول مونږ ته خیرې کوي چې هغه دی بیا راغی خو چې زه رالی لالی مې دا پارامي چرګان به په دې لارو کوڅو کې مونږ ته بیا خیرې کوي چې هغه د ملا صاحب بیا پټکي والا راغی به بیا په مونږ چاړې ښودی شي مې ډوډۍ خو دنه ټوله مونږ وخوړه تاسو څه وخوړل او بیا د مونږ طالبانو وخوړه ما ستا په کور کې هلته روجې پخې چې ته روجې وخورئ بلکې باټینګن پاغه شي هغه باټینګن وخوري بلکې چرګ پوخ شي هغه چرګ وخوري بلکې غوښه پخه شي هغه غوښه وخوري بلکې لوګان پخه شي هغه لوګان وخوري او طالب له د ټولو کورونه راغی تا یو شی وخوړه هغه لس وخوړل روزي د خدای په لاس کې ده دا یقین وساته د ایمان وساته چې رزق به خدای ورکوي د بیبي مریم د ایمان وکنو دونه پټینه ماشومه ده پټینه ماشومه او زکریا علیه السلام په کفالت کې ده او زکریا علیه السلام ولا کوټګۍ جوړه کړې ده او بار نه ورپسې جرنده په خپله وایي چابیانې زکریا علیه السلام سره دي پیغمبر سره او قرآن وایي زه ځانه نه ویم کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یو ځل نه کلم چې ابراهیم زکریا علیه السلام وردن نه کېږي نو روزي ورسره پرته وي او مفسرین لیکي وایي په اوړي کې ورته د جمعې میوه پرته وي او په جمعې کې ورته د اوړي میوه پرته وي او زکریا علیه السلام ته تپوس کوي یا مریمو انا لکې هذا مریم دا د کما د کمې دا روزي ده راله ته خو دې شته دې وطن کې دا روزي شته دی نه او بل دا دی چې جرنده خو ما والې چابي خو ما سره ده دا د کمې راله نو زه وایم طالبانو ته وایم که ما نه دا تپوس وشي نو زه وایم چې چتراباد والم به راوړي نو زه څه خبر یم خو دلته پرته ده نو پوټینی ورته څه وایي الله اکبر اے مریمې د کم ځای نه دا ډوډۍ ده قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه او بیا څه وایي ورته ای زکریا ته خو پیغمبر یې که نه سوچ کوه ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله چې وغواړي چالم نو بې حسابه روزي ورکوي بې حسابه روزي ورکوي سلیمان علیه السلام وایي الله ته الله هغه خو په دیوان او په پیریان حکومت دی الله مال اجازت راکا دی مخلوق لري یو کال ډوډۍ ورکوم نشي ورکولی یو میاش اجازت راکا میاش هم نشي ورکولی یو هفتې له اجازت راکا سلیمان هفتې هم نشي ورکولی یو ورځ له خورا ورځ هم نشي ورکولی یو وخت له خو به الله اجازت راکې یو وخت ورکولی شي سلیمان علیه السلام خو وایي چې دا ټوله دنیا زما ده پیریان را سره دي دیوان انسانان را سره دي په هغوی د کارونه کوم په دې ټولو پټو کې به غله وکړم دا پیریان مې راغونډه کړي دا د چپلا خلاصولی شي
دا وطنونه خو هغه زمانه کې نو سلیمان علیه السلام زمانه کې مخلوق ډېر لږ دا دومره چې څومره مخلوق نن په مخ د ځمکه خوري دا نو ډېر لږ او ټول کبان دي د دریاب وطب کې او 20 منه مې ور غورځولې دوی نشي خلاصولی او میږي به څونه خلاصه کي او مارغان به څونه خلاص کي الله وی نشي کولی وی الله اجازت راک خدر مې کوم خو الله سره پیغمبر مشوره کوي کوم دی دعوت کوم دریاب په غاړه وکنو د دریاب غاړه خو حق په دې خیال چې د مرغانو ته مسانه او به مسانه دي او میانو ته به مسانه او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې باد تابع باد براته او پاغي به لګیده چې دا خوراک څخه نشي او قرآن کې الله فرمایي پیریان تابع دي پیریان لګیا دي او د غرونو نه او د ځنګلونو نه میوه هم راغونډي امراله خشاک او غیاګان هم وروړي د سارو تنظیم هم د غیاګان هم را جمع کړي او غلې مکرل شو د دنیا مخلوق او حیوانات او په ځنګل کې چې د حیوانات دا ملال شو پاخه شو غټ غټ دیګونه دی پخېږي اعلان شو چې سلیمان علیه السلام بدن دعوت ته او چې څومره مخلوق ته راځي با او ما تاسو ته تیره جمعه وی چې داغه په خبره مارغان پیدل او د مارغانو په خبره هغه پوهېده قرآن وایي هود ملا جرجک به ورسره ګرځېده په هغه به اوبه معلومولې خبرې به ورسره کولې میږو سره خبرې کړې الله وی آواز وکړه مخلوق ته زه رسوم اعلان یې وکړه ای مخلوقه راشه نن زما میلمانه یې د دنیا د ګوټ ګوټ نه مارغان رالل حیوانات رالل هر چا ته خپل خپل خوراک پروت انسانان را جمع شو الله دې کبانو سره څوک آواز وکړه دی به هم درته راشي چا نه شروع کړم الله دې کبانو نه مخکې شروع کړه آواز یې وکړه د دریاب کبانو د سلیمان پیغمبر زما د آواز واورئ او راشئ تاسو زما میلمانه مطلب یې دا چې دا کبان به د دریاب غاړې ته راشي زه به یو 20 منه ور وغورځوم دا ډېره ده چې څنګه آواز وکړه یو کب را خطا شو او دریاب غاړې ته راورسېد او چې راورسېد خولې اوچته کړه او لکه د قینچې یې کوله وکړه او یو جام یې د خوراک د هغه ډېرو په یو طرف کېښوده او بل یې په بل طرف کېښوده او چې کلپ یې ورکړه ټول یې په یو کلپ الوا کړل ختم هغه خوراک او ګیاګانې او هر څه الواق تېر کړل سلیمان علیه السلام حق حیران پاتې شو خدای دې دا څه اخوندې بلا ده ټول شی خو دو واو دا به څه کېږي دا دوله مخلوق مې راخو ملامته به شم د انسانان به څه وایي مارغان راغلي دي خره غویان راغلي دا څه په جنجال وړېدم نو سلیمان علیه السلام هغه کب ته وایي ای کبه هر شی ټول مال خو تا کم بخته خلاص کړه شخوند یې پې مو نه واو دا نور مخلوق به څه کوي او ته څه وایي وی ښه میلمه ته څوک دا خبرې کوي نو میلمه هم خدای ته وګوره نو میلمه هم دا لوبه کوي ټول درستخان دی ولا جارو که که بشیر ډېر هم خوري خو داسې خو هم نه کوي که نه چې ټوله سره جارو کېږي څه خو بل ته پرېږدي که درستخان دی غونډ جارو که سلیمان علیه السلام هم ملامته شو چې واقعي دی خو دې وخت د ما میلمه دی دا خبره خو ماله نه وه پکار اکب ورته څه وایي وی سلیمانه نار دې پرېښودم و د نر بچیا نار دې پرېښودم روزانه رب العالمین دا چې څونه مې وخوړه دا 2 نوړی راکوي نن یې تا ته وسپارلم نه یوه دې راکړه وایه که نو اوس روزي د چا په لاس کې ده الله په لاس کې یو سرکاري افسر را روان و د کوټې نه جسته راوخت جسته نو ماشوم بچې ورسره دی ښځه هم ورسره ده واړه ورسره دي نو لاس کې ورسره نینې دي نو دا ماشومان خو په دې نینو لوبې کوي کله داسې ولي کله داسې ولي نینې یې خولې ته ویشتې را ویشتې لوبې ټوقې کولې چې ټاک شو چې یو نینا پودې ته لاړه چې پودې ته نینا څنګه لاړه ماشوم ورپسې ګوتې کړه نور اوچته شوه هغه ماشومان خو پوهېږي نو ګوته پکې واله نور اوچته شوه ماشوم چغې کړې پلار ته وایي بابا دی کې مې نینا ونښته چې اوس خدای دې سره څه وکړو ماشوم په جړا دی اوس پلار یې سوچ وکړو چې اوس واپس ځما ډاکټر له نوم وخت پې لګي ټکټ مې تیار دی زه دې نه نه مرې جسته به وخېږم خو لاهور ته رسمه او نیمه ګنټه مزل دی نو هلته به ډاکټر چې نیمه ګنټه کې ودلته ډاکټر له نشم رسېدی خو جد نه کوشم ډاکټر له به بوځو ماشوم یې قلار 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 خو غلی شو یو پوزه کینینین ختې را جسته وخته جد لاهور کې کوشو کور ته لاړ سامان اوس کور کې کېدم چې دا ماشوم اوس ډاکټر له ورسوم او چې څنګه کور ته لاړه او سامان اږدي نو کور کې د ماشوم ټوشې وکړه
چنټو شي وکړه انینه ته لاندې پرېوته هغه دی نه چرګې رامنډه کړه چې ټک شو هغه نینې اوچته کړه ویښوړه زه وایم الله د کوټې نه نینه هغه چرګې له په کم ځای کې راوسته د ماشوم په سپېمه کې دی وله مقرر کړې وه چې دا نینه به خوري د کوټې نینه ده او دې ټیم کې به یې خوري نیمه ګنټه پس به خوري ګنټه پس به خوري وروسته به هم نه خوري او په کومه کارخانه کې وله راوړله په پوزه کې وله راوړه کمه درته ووایم حضرت ابراهیم ادهم د بلخ بادشاه دی د بلخ اوده دی اوده او خوب ویني چې د محل د پاسه یو سړی ګرځي دی ورته ویل لکه دا دلته څه کې څوک یې وایي زه خو ما نه اوښ روک شوی دی ګورم وی او خلق په دشت او بیابانونو کې ګوري او ته دلته دا خو د بادشاه محل دی دی کې اوښ ګوري هغه ورته وایي ښه دلته اوښ نه دی پکار چې وګورم وایي نه نو وایي ته څنګه خدای په محلاتو کې ګوري خدای په محلاتو کې نه میلاویږي یاره خوب چې راپاسېد سوچ کې پرېوته چې واقعي زه خو لګیم الله یادومه خو دلته کې خو ماته بلایې شو عشرت دی وینځي دی غلامان دی ومنډې دلته کوم دی خدای یادېږي سار ناست دی په خپل دغه باندې تخت باندې یو سړی راغی او سړی دونه محیب و هیبتناک و چې چالار کې رکاوټ جوړ نه شو نیغ راغی ابراهیم ابن ادهم ته مخامخ ودرېد هلکه څوک یې دا چا را پرېښوده دا څنګه نیغ راغی سړی ورته وایي زه خو مسافر یم د هوټل ته رالم یو شپه دوه پکې کوم د سری ته رالم او ته دا خو سری نه ده دا خو د بادشاه محل دی ته ماشوم یې ته سری نه پېژنې خو د بادشاه محل دی سړی ورته وایي ښه ستا نه مخکې دلته څوک ناست وي زما پلار د هغه نه مخکې دلته څوک ناست و فلان کې د هغه نه مخکې دلته څوک ناست و فلان کې نو چې دومره خلک په یو ځای تېر را تېر شي نو هغه سری هوټل نیسي سړی غیب شو لاړ یاره پوه شو ابراهیم ابن ادهم چې دا بېګانې خوب او دا واقعه دا خوار څه ماته ورود بس پټ په پټ یې بادشاه پرېښود او لاړو تختې لګیا دی او ګورې دا صرف صوفي نه دی عالم دی ښه په ترمذي شریف کې د امام ترمذي د کتاب راوي دی دا سیم نه راځي ګنې صرف صوفي دی لاس کې تسبیح دی صوفي هم دی نیک هم دی صالح هم دی ورسره عالم هم دی امام ترمذي په خپل کتاب کې په یو سند کې راته ذکر کړی ابراهیم ابن ادهم عالم دی لوی ناس سره دریاب په غاړه الله یادوي او دا رعیت او دا ټول ورپسې ګرځي نو چا پیدا کړي یو شپون کلي دی هغه ورته وایي چې هغه زموږ بادشاه خو هلته دریاب په غاړه ناست دی دوی ورپسې لاړل چې لاړل دی اوس غریب لګیا دی یو زوړ څادر ورسره یو ستن ورسره دا پې ګنډي اهو مونږ خو وایي چې زموږ د بادشاه دماغو کې فرق راغلی دی مونږ وایي چې عمل کړی کم خوا لاړی وګوره دماغو کې فرق راغلی دی دریاب په غاړه ناست دی او ځان له زوړ څادر په سترګې ګنډي په ستن ګنډي بس هغې وی په دې سوچ کې دي چې د چاته علاج به ډاکیم ډاکټر ته به ښایو څه به کوو چې رالل خبرې ورسره شروع کړو څه کې یاره ما بس خدای ته وګورئ پرېږدی زه خپل کار کوئ بس ما اوس باقي الله ته پرېږدی د خپل رب سړی خو پوه شو نو ورته یې ویې دا ته څه کې خورې څه دلته سکې څه دلته د ژوند څنګه دی ابراهیم ابن ادهم استن راواغېسته او دریاب ته یې ورغورځوله وی تاسو خو مې بادشاهي ده که نه وی دا ستن را راوباسئ هغې پوه شو چې سړی لیونی دی ستن دریاب ته وګورئ چې پلار به راوباسي وی دا به څوک راوباسي کاکاجي حضرت ما به دولت دا څوک رستی شي وی دا الله رستی شي که اواز یې وکړه ای د دریاب کبانو لاندې یو ستن مې وغورځوله هغه راته راوباسئ یو ړون کب دی ړون او ستن یې په دا خوله کې نیولې ده او غاړې له یې راوویسته او ده ترې راوچته کړه وی هغه بادشاهي مې ښه وه که دا بادشاهي مې ښه ده او یو ځل وی په یو جومات کې ماسخوتن ورلم مې چې ده به د جومات کې شپه او که مسافر خو اکثر په جوماتونو کې شپې کوي او زموږ علما کرام هم لیکي چې جومات کې معتکف شپه کولی شي مسافر شپه کولی شي خو که دې زمانې مسافرو ته خیال ساتئ ښه مونږ یو ځل جومات کې یو مسافر راغی نو ما چاته وی یو بلستن تولی وله راوړی مسافر دی هغه وله بلستن تولی راوړه سار چې راغلو نه مسافر و نه بلستن و نه تولی و هر څه وړي
د غلا په باندې دې زمانه کې ګرځي ګورې نو ته به چې مسافر دی جومات کې به شپه وکړي منځ کې چې راځي قالین مالین به دې نه او چې راځي د جومات نه مې د لار سوړي او کله بل چاته ویلي چې هلکه راځه زه ورننوځم او شپې به درته ورکوله وکړم او دغه راوله چینګچي راوله او یا دا بل څه شی دی لکه جنریټر راوله چې غونډ سامان پکې یوسو احتیاط پکوي وی چې جومات ته ورسې وروختم ماسخوتن لمونځو چې ګوټ کې کېناستم الله مې یادو وی د جومات هغه متولي راغی ما ته وی کاکاجي وځه د جومات بندوم مې چې زه خو مسافر یم چېرته لاړ شم وی وځه نه خپل کار کوه مسافر یې ما دلته خو سری نشته هوټل نشته زه شپه کم دی او کم دا د خدای کور دی زه د خدای بنده یم د نوځم او شریعت کې ماله دلته شپه جایز ده د نوځم وی به په جګړه شو سره زه کمزور یم ما را باندې مضبوط و د مټې کلک راونیومه او پوړول یې راوویستم او زه بیا نه کودېدم پوړو نه دیکه راکړه وایي چې دیکه راکړه په راپرېوتم چې راپرېوتم په دې پوړو ورغړېدم یو پوړی له به مې سر راته نو بلې له به مې ملا تله نو بلې له به مې بیا سر راته نو بلې له مې بیا سر راته هغه اوچت جومات و پوړو ویخ لرالم او دې سر مې ډاقار کاو ملګري ورته وایي ډېر خو به خوږ شوی که نه و زخمی شوی به وي وایي قسم د الله په ذات چې زما په پوړی له سر ډق کو او بلې له به یې ډق کو او دې ډق سره به د الله تعالی علوم او برکات زما د اړه له کوم راتلل نو دا مې بل دی چې ته نه دي موندلی ما محسوسوله چې د الله اسرار او برکات دا د بره نه په ما را روان دي روزي د الله په لاس کې ده ان الله يرزق من يشاء بغير حساب قد جعل الله لكل شيء قدرا الله وی د هر څیز د روزه د علم د عمر د عزت د ذلت د جړه د خوشاله اندازې ما مقرر کړی دونه به ډوډۍ خوري دونه به اوبس کی دومره به میوې خوري دومره به جون دي دومره جون او دومره به عزت او دونه به ذلت دومره به بچی وي او په دنیا کې به دومره قدمونه اخلي دومره به ساګانې اخلي الله ان الله بكل شيء محيط هر شي نه الله تاو دی یو شی د رب العالمین نه غیب نه دی نو خبره مې دې پورې کوله هغه سړي متعلق خبره مې یېره شوه نو او ته وایي هغه او ته د اس نه راکوشو نو ورته وایي ښه یو بل تپوس مې درنه کړی وه جواب خو دې رانه که تا ته ما خپل مولا د ورځې څو نظره کوي وایي ما ته 3 نظره کوي سحر د خاص نظر غرمه ماښام وایي ما ته زما رب او زما مولا د ورځې 360 خاص نظرونه کوي 360 هغه اسواله ورته وایي وی باس مناسب ما د تا دماغ کوله وکړل بس خبره ختم نن نه پس به نه زما د کبر جامئ نن نه پس به نه زما د کبر اسی نن نه پس به نه زما په دې لاره د تکبر تلي باس نو چې انسان هوښیاري که نه الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هوښیار سړی چې وي که نه په لږه خبره پوهېږي زموږ پښتانه وایي وي اصل له اشاره او کمثل له لوړ په ډېره لږه خبره پوهېږي او هوښیار هغه دی چې ځان وپېژني هوښیار هغه دی چې د مرګ نه پس کومه زندګي د هغې دپاره عمل وکړي د هوښیار انسان دی نو د مارونو توکل دې ته وایي توکل دې ته نه وایي بعضې خلک تېروځي د هغې دا خیال چې توکل دې ته وایي چې بس لاس پې مړه کوه بس خدای به روزي درکوي ما تېره جمعه درته وي چې داسې الله کولی شي د حضور پاک یو صحابي دی د نبي علیه السلام کور ته لاړه بیبي ته وایي ډوډۍ راوړه بیبي ورته ډوډۍ نشته تا څه راوړي بیا دوباره بیا بار ووته 2 رکعته نفل یې وکړل او بیا راغی کور ته بیبي ته وایي ډوډۍ راوړه او ته د خدای نیکبخته لاړ شه چې تاسې لاس پې وخوځوه دیاړي وکړه راوړه زه به مخورم ته به مخورې ماشومان به دې مخوري نو زه د کمې راوړم زه مزدوري وکړم بیا جومات ته یو 2 رکعته نفل یې وکړل بیا راغی ښځې ته وایي ښځې ډوډۍ ښځه ورته وایي تا به یې نه څه چل شوی دی که څه بلا ده دې مر راځي 10 منټه پس ډوډۍ کم ده موږ هم نار یو تم څه لاس پې وړه کوه نیکبخته
چې ته دیاړي مزدوري وکړه چا سره بیګار پڼ سره راوړه چې پخه کم طالب جومات ته لاړه الله نشم کولی ښځه چې مې سویه نشم کولی بس تا نه غواړم تاله راله راکې راکه نی زه دې مړ شم ښځه دې مړه شي ولې دا هر چا سره الله نه کوي ښه بعضې سره یې کوي چې مونځ یې وکړو الله ته یې لاس اوچت که او کور ته ورغی ښځې ته وایي ښځې ډوډۍ وایي راشه که نه سړیه لوی جنجال جوړ دی هله شابه زر را منډه وه ښځې څه دي یا میچن تاویږي اوړه راغورځوي سړی نشته چې تاوی یې لکه د دې زمانه کې بجلی نه وي لکه د بجلی را چې تاویږي او غنم هم نشته چې څوک ورچې اوړه راغورځوي لګیا یم هغه په اوړه چوم په بوجو کې او په لوښو کې د کوټو سامان ډک شو هلته تنور دی هغې نه ډوډۍ په خپله رانړېږي او بار غورځېږي اوس خدای دې سره څوکم هغې سره څوکم بس صحابو ته خو چې څه مسله راله نیغ به نبي علیه السلام له تلل په منډه لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم او ده یو چل رښتیا وکړه چې دی راغې سړی خو تلوارګندې وي که نه د میچنې هغه پلي اوچت کړه چې زه ګورم چې دا غنم پکې د کوم طرف نه را روان دي خو چې پلي اوچت کړه میچن ودرېده هلته تنور هم ودرېده بیبي عایشه فرمایي ترمذي شریف کې حدیث دی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو مونږ کره لږ شان اوربشې وې وی ما به د هغې نه راغشتې او اب هم اوړه کولې او خوراک به هم ترې کو نه ختمېدې نو ما یو ځل پیمانه کړه چې ورګه ګورم کچکو مې چې څونه پاتې شوې وایي چې پیمانه مې کړم زر خلاصې شوې بیا اعتماد په هغې پیدا شي کله چې دونه پاتې شوې دونه ورځې کار کوي مې چرې پلې چې څنګه وکاته نو لاندې نه اوړه هم بند شو تنور هم بند شو لاړ نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک ته دا ټوله قصه وکړئ نبي علیه السلام وفرمیل ای ملګري د دې 2 رکعاتو دونه لوی زور وکړه نه ارمان که تا د میچنې د پله ګوتې نه وې وړوړې تر قیامته پورې به تاوې دوړه به یې راغورځول او تنور به تر قیامته پورې پخې ډوډۍ راغورځول زما رونو الله پاک روزي رزق عمر جون مال دولت عزت ذلت دا د الله په لاس کې دي مونږ به خپل اسباب استعمالو داسې به نه ګو چې اسباب به نه استعمالو خو بروسه به هم په اسبابو نی بروسه به هم په الله او چې غواړو نو الله نه به غواړو که بیماری او تکلیف راشي د هغې بندېدل به هم د خدای نه غواړو او که روغ صحت غواړو اب هم د الله نه غواړو که رزق غواړو اب هم د الله نه غواړو دا هر څه د خدای په اختیار کې دي دعا وکړئ رب العالمینه موږ له ډېر خیر او برکت راکړي خدای زموږ ستا باندې بروسه او په تا مو اعتماد دی خدای موږ له د حلال و فراخه روزي راکړي خدای موږ له په عمرونو کې برکت واچوي خدای موږ د تکلیفاتو نه وساتي خدای د پریشانو د ټینشنونو نه مو ساتي او الله د دنیا او د آخرت د امتحاناتو نه مو ساتي او د سختو پریشانو نه مو ساتي او خدای د مخلوق شر نه مو ساتي خدای سخو بیمارو نه مو ساتي یا الله زمونږ او حاضر جمع چې څومره د زمونږ د بچو ورونو خویندو د هغې د اولاد هر قسمه حفاظت نصیب کې او عافیت هم نصیب کې او الہ العالمین که څوک بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو ټولو له شفا ورکړي ټول الله روغ صحتونه ورکړي چې کوم مردگان دي الله مغفرتونه نصیب کې زمونږ د بشیر جان والدې محترمې ته هم دعا وکړي زمونږ خورکۍ ته هم دعا وکړي او د معروف خیلو کې هم یو مړی شوی دی او تورامن صاحب دي څوک خدای وفات شوی هغې ته هم دعا کوي څومره مردگان دي الله دې مغفرت نصیب کړي د دې یو ملګري پرون وفات شوی دعا کوي چې الله والا مغفرت نصیب کړي الله په قبر انوار نازل کړي او الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه والا ورکړي زموږ څه ډېر ګڼ ملګري راغلي دي هغه سربند علاقې نه او د پېښور نه کارخانو مارکېټ بعضې دوستان دي ټولو ته دعا کوي چې بعضې د سوات نه راغلي دي بعضې د بټخیلې نه راغلي دي بعضې صوابۍ نه راغلي دي بعضې پېښور ریګي نه مختلفو علاقو نه راغلي دي د دې مکې علاقو نه او دعا ورته وکړئ چې ټولو له خدای برکات ورکړي الله ټولو له خوشحالۍ ورکړي د زړه حاجتونو او مقاصد الله پوره کړي او ملګري دي په هسپتال کې بیمار دي سیریس دی الله دې ورله روغ صحت ورکړي بعضې دوستان دي زما ډېر خدمت کوي په اخلاص دعا وکړئ زموږ کور ته راځي هلته ابادي دا جوکومه ډېر په اخلاص راځي او خدمت کوي دعا وکړئ چې خدای پاک له ډېر خیر او برکت عافیتونه ورکړي الله د پریشانو مشکلاتو نه وساتي د دنیا او د آخر برکات یې خدای نصیب کړي موږ سره چې څوک مینه کوي الله دې ورسره مینه وکړي او الله تاسو ټولو له د دنیا او د آخر خوشحالۍ او برکتونه درکړي برحمتک یا ارحم الراحمین